السلام علیکم ګرانو لیدونکو ټیکنیکل پښتو ټیچ یوټیوب چینل ته یو ځل بیا ښه راغلاست. ملګرو دغلته نن زه تاسو ته یو اپلیکیشن ښیم چې دغه اپلیکیشن به ستاسو موبایل ته یو ډېر ښایست ورکړي او ستاسو موبایل به ډېر یو زبردست ښکاري د اپلیکیشن سره. که چېرې تاسو د اپلیکیشن خپل موبایل کې انسټال کړئ او څوک تاسو سره وګوري نو هغه حتما تاسو ته هم وایي چې دا سره کوم کار دی کړی دا باید ما ته هم وکړي او حتما به یې خوښوي. ډېر یو زبردست اپلیکیشن دی ستاسو موبایل کې په دې کارنر یعنې په دغه کارنر دغه کونج کې یو بس تاسو به صرف دغه کونج کې داسې ګوته کش کړئ که نه د پاس طرف ته یا دې خوا ښي لاس ته یا چپ لاس ته بس چارې خوا ته مو کش کړله بیا هغه تاسو ته هماغه ډیزاین راوړي هغې کې بیا هر شی ښکاري. نو تاسو که چېرې دغه اپلیکیشن ته زه تاسو ته ښیم مثال دغه ویډیو تاسو چې کومه ګورئ د اپلیکیشن تاسو کوم ځای نه ډاونلوډ کولی شئ. دغه کومه ویډیو چې تاسو اوس مهال ګورئ هم د دې ویډیو لاندې د دې ویډیو خپل نوم لیکل شوی یعنې مثال ما لیکلي خپل موبایل مو داسې یو ښایسته جوړ کړئ دغسې د دې ویډیو لاندې خپل نوم لیکل شوی په هغه نوم باندې به تاسو کلیک کوئ. هغه هم چې کله کلیک کړو نو تاسو ته لاندې هغې ته ډسکرپشن وایي هلته ډسکرپشن درته راځي. په ډسکرپشن کې به ما لیکلي چې تاسو دغه اپلیکیشن دی لاندې لینک څخه ډاونلوډ کړئ نو تاسو په هماغه لینک باندې کلیک کوئ تاسو به ډایرکټ لاړ شئ او دغه اپلیکیشن به تاسو سره راوړي بیا به تاسو دا خپل موبایل کې ډاونلوډ کړئ انسټال یې کړئ او هغې نه بعد بیا دا ستاسو موبایل کې کار کوي. نو راځئ ورځو او دغه اپلیکیشن تاسو ته ښیم چې څنګه کار کوي په دې باندې تاسو زه پوهیم او ټول نه مخکې ملګرو چې مو دا چینل نه وي سبسکرایب کړی تاسو نه یو خواست دی چینل در سره سبسکرایب کړئ او ورته خوا کې د ګنټۍ نشان باندې کلیک کړئ آل باندې کلیک کوئ او که ویډیو مو خوښه شوه لایک یې کړئ او خپل ملګرو سره یې شیر هم کړئ. نو راځئ تاسو دا اپلیکیشن ښیم د اپلیکیشن نوم دی سویپ ماسټر. دا تاسو ګورئ سویپ ماسټر په نوم دا اپلیکیشن دی. دا چې کله تاسو ډاونلوډ کړو بیا م انسټال کړو نو تاسو ته به دغسې راشي. دا تاسو اول کې تاسو ګورئ انیبل سویپ ماسټر دا سر کې دا به تاسو انیبل کړئ. سمه ده دا چې کله تاسو انیبل باندې کلیک وکړو تاسو ته پرمیشن راځي نه سویپ ماسټر ډرایوینګ اور اپلیکیشن تاسو نه پرمیشن غواړي دا به تاسو خپل موبایل کې پرمیشن ورکړئ ورته او دا به آن کړئ ورته. سمه ده دا هم چې آن کړو بیا بیک لاړ شئ کله چې تاسو هغه آن کړئ بیا به دلته دا آن کېږي. نو دا چې کله آن شو تاسو ګورئ دې کې مختلف ډیزاینونه راځي څو قسمه تیمزونه دي تاسو ګورئ دې کې دلته تاسو کتلی شئ مثال دې کې اشتهار یو لګوئ یعنې دا کلاسیک دی دا کلاسیک به ستاسو موبایل کې داسې کار کوي. ګورئ دې کونج کې چې تاسو ګوره داسې کوئ نو د اپلیکیشن درته راوړي. یو دا دی بل تاسو ګورئ دلته ګلیکسي ټیمز دی یعنې دا تاسو ګورئ مثال دا ما اپلای کړو پکې نه نو دا چې تاسو دلته ګورئ اپلیکیشن داسې مثال دا دلته اپلای شولو او چې اپلای هم کړو نو تاسو ور موبایل ته لاړ شئ او تاسو دې کونج نه ګوره داسې کش کړئ ګورئ تاسو دا راځي دا ګورئ نور موبایل کې هېڅ هم نور نه ښکاري تاسو هماغه موبایل ده خو بس تاسو ته دغه ډیزاین به کوم ځای کې راځي تاسو به د لاندې بیخ کې ښي لاس ته او چپ لاس ته ګوته به پاس د سویپ اپ کوئ کش کوئ نو تاسو ته به داسې ډیزاینونه راشي. دا ګورئ تاسو دې کې چې کوم اپلیکیشن خلاصوئ بیا خلاصولی شئ نو ډېر یو ښایسته ورسره موبایل راځي. ملګرو تاسو خپله ګورئ دا کونج کې زه ګورئ داسې کوم دلته دا ډیزاین دی که بیا هم دا چېرې نه وي خوښ نو دې اپلیکیشن ته به لاړ شئ چې کله دې اپلیکیشن ته لاړئ نو تاسو دې کې بل اپلای کړئ نو دا داسې به بیا تاسو بیا دې اپلیکیشن ته راشئ او دې اپلیکیشن کې تاسو ګورئ دلته زه بل اپلای کوم نو دا ما پکې ګلیکسي ټیمز اپلای کړی و داسې ښکارېده او بیا زه دې کې ګوره دلته ډارک بیسک دا مې ته اپلای کړو دې اپلیکیشن نه و زما دا ګوره بیا دلته داسې راځي نو هماغسې کونج کې به ګوته داسې کوي دا بیا دې سټایل کې راځي. سمه ده نو بیا به تاسو دلته بیا دې اپلیکیشن کې تاسو کولی شئ چې دا چینج کړئ. مثال بیا ورته زه اپلیکیشن ته راغلم دې کې مې دا اپلای کړو دا ګورئ دا مې بل اپلای کړو نو دې نه زه بېرته وځم او بېرته دې ګوټ چې داسې کومه ګورئ نو تاسو موبایل به داسې یو ښه لوکس ښکاري ورسره او ډېر مزېدار راځي ورسره. نو دغه اپلیکیشن حتما خپل موبایل کې انسټال کړئ او خپل موبایل مو دغسې یو ښایسته جوړ کړئ. نو دا دی پکې دا دی بل دا ګورئ دا په دې ډیزاین کې او ډېر زیات تیمزونه لري ډېر زیات سټیمونه دي پکې تاسو کولی شئ دې کې ګورئ نور طریقې دي ګورئ تاسو ګورئ ډیفولټ سویپ فرام د باټم کارنر یعنې تاسو ته به څه نښه نه ښکاري د هغه کارنر کې چې تاسو صرف ګوته داسې کوئ نو تاسو ته به دا تیمز راوړي دا سیسټم او که چېرې تاسو دا سویپ اسسټ دغه اپلای کوئ نو بیا تاسو به بیا دې ځای نه نشئ راړولی
بیا تاسو کولی شئ چې دا پوره داسې راواړوئ چې دا کونج کې ګوته داسې کښېني دلته هېڅ هم نه راځي سمه ده. نو بیا تاسو کولی شئ چې دې نه تاسو راواړئ. دا چې تاسو هر ځای کې دروئ نو په دې باندې تاسو کلیک کوئ بیا تاسو ته دا ډیزاین راوړي. نو دې نه خامخا دی چې هغه کونج کې ګوته داسې کې په سکرین باندې به څو اضافات چې نه ښکاري نو دا باید تاسو په دې اول کې وساتئ سمه ده. دا ګورئ دغه به تاسو په دې اول کې وساتئ چې تاسو به دې ګوتې سره دا سیسټم راوړي. نو دا به تاسو دلته پرېږدئ. به تاسو دغه ایډوانس سیټینګ کتلی شئ. تاسو غواړئ ګوره اکټیو ایریا پوزیشن کوم ځای نه تاسو غواړئ چې دغه پوزیشن سټارټ شي یعنې باټم لیفټ او رایټ سمه ده. نو دلته تاسو دلته باټم لیفټ او رایټ لکه د لاندې ویښ نه چې کوم دلته به تاسو دا پوزیشن ګورئ چې څومره ځای کې کار وکړي نو دا ما زیات کړو دا ما سیو کړو. دا چې اوس دلته لرم دلته داسې کومه که نه مخکې به دې کوین نه راوخته اوس مثال دلته زیات مې کړو که نه چې دلته پاس ځای کې کوم هم دا داسې راوړي داسې ګورئ. نو د سیټینګ کې به کې تاسو بیا کولی شئ خپل سیټینګ مو څنګه خوښ وي هماغسې جوړ کړئ. مننه دوستانو امید لرم ویډیو مو خوښ شوي وي. که ویډیو مو خوښ شوي حتما یې لایک کړئ او شیر یې کړئ. تر بلې ویډیو پورې خدای پامان او ښه وخت.